چین او پاکستان دواړو له افغانستان څخه د ګواښ ستونزه وړاندې کړې. وایي چې له افغانستان خاورې څخه چین او پاکستان ته ګواښ متوجه ده. دا هغه مسله ده چې اسلامي امارت په دې موضوع باندې غبرګون ښودلی. د اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې نه په افغانستان کې کوم ګواښ وجود لري او نه هم افغان خاوره چاته خطر متوجه کوي. دا هغه مسایل دي چې اصلا وجود نه لري. چین هغه هیواد دی چې له افغانستان سره په تیرو 5 کلو کې تر ډیره پورې ښه نیت لري. په نړیواله کچه کوشش د دې کوي چې افغانستان له انزوا څخه ووځي، په افغانستان کې د ثبات او بیا رغونې دپاره کار وسي. خو افغانان بیا تر ډیره پورې ګیله له چین څخه دا لري چې ولې تاسو افغانستان یا اسلامي امارت په رسمیت نه ده پیژندلی. بل اړخ ته بیا پاکستان د پاکستان هغه هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې له افغانستان سره د دوست په جامه کې دښمني کړې ده. له یوې خوا وایي چې له افغانستان سره ښه ثبات غواړو، افغانستان باید ښه ګاونډی وي د پاکستان. له بلې خوا بیا له تاریخ نه چې پاکستان رامنځته سوی تر ننه پورې افغانان د پاکستان له لاسه ځورېږي چې کله تیری کوي، کله داخلي مداخلات او یا هم کله هغه ګواښونه متوجه کوي چې هغه نه یوازې افغانستان بلکې سیمې ته هم خطر متوجه کوي، چې عملا نن اسناد موجودي یا په سیمه ییزه کچه دا وړاندې سوي دي چې له پاکستان څخه افغانستان او سیمې ته خطر متوجه ده. دا چې د افغانستان چین او پاکستان اړیکې باید څه ډول وي، پاکستان او چین باید د افغانستان حقایق څه ډول وړاندې کړي، دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. په سلامونو مو هرکلی کوم. را سره په پروګرام کې 3 تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر معین څمکنی، بل میلمه را سره د سیمه ییزو نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی ډاکټر سمیر انګار او را سره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی احمد خان اندړ ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خیر لاس پروګرام ته. څمکنی صاحب، تاسو د چین او د پاکستان په تړاو چې وایي له افغان خاورې څخه موږ ته ګواښ متوجه ده، څه وایاست؟ د لوی بخونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته ډېرو قدرمنو میلمنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. نو دا چې افغانستان په دې 5 کلونو کې عملا وښودله چې په هیواد کې مکمل امن راوستلی دی. د نشهیي توکو پر وړاندې چې خپله غربیانو دا اعتراف کړی دی چې 95 په سلو کې دوی مخدر مواد د منځه وړي دي. همدغسې په هیواد کې هغه افه چې اعلان شوې ده چې هغه شرعي افه ده، په هغه کې هم هغسې چې تمه یې کېده چې خلکو ته به ویره ډار و هغه هم ترسره شوې ده. یعنې په ټول هیواد باندې حکومت حاکم دی او قوانین پکې پلي کېږي. نو که چیرې د پاکستان له ادرسه بحث وي، نو پاکستان خو هغه د عملا د افغانستان سره هغه سوداګریزې لارې تړلې دي، مهاجرین یې راوشړل، رشړي یې هم له هیڅ نه وه نړیوال او سیمه ییز قوانین پام کې پاکستان له زاویې افغانستان ته ګوري که خپله واقعیتونه ویني. چین خو بېشکه چې هغه لوی ملک دی، هغه پالیسۍ به هم لویې وي، خو دا چې چین هیواد هم بیا په لویه کې متوجه د دوی مخالفینو یا سیالانو ته دی. نو په دې تیر کې چې ولیدلی شول لکه په بجوړ کې یوه منطقه چې دوی پاوز خالي کړه، بجوړیان یې ته نه وبسل، نو دا خپله د دې معنا لري چې دلته یوه برنامه لري پاکستان. پاکستان په تیر کې هم داسې برنامې لرلې دي، داسې نه ده چې دوی نوې یوه برنامه جوړه. اوس په دغه مسله کې باید چین افغانستان ته ګوته نیولې وای که خپله پاکستان ته چې ولې ګواښ متوجه کوي؟ سوال همدا دی چې چین باید دا تفکیک وکړي. چین خو دلته موږ سفارت لرو په افغانستان کې، زموږ سفیر په چین هیواد کې دی. نو که هره خبره کیږي باید د افغانستان د حکومت سره دوی بحث پې وکړي. خو په تیر کې چې کله د جمهوریت په وخت کې یو مثلث رامنځته شوی و چې په هغه کې افغانستان، پاکستان او چین په یوه ګډه همکارۍ باندې بحث درلودو، له بعده مرغه په دې تیرو وختونو کې هغه هم هغسې فعال نه دی، هغه مثلث فعال نه دی.
نو مهمه دا دی چې د چین باید په خپله فکر وکړي نه دا چې بل څوک ورته له چین څخه توقع د افغانانو څه شي وه تر اوسه پورې یا څه ده؟ چین یو زموږ د شپږو ګاونډیو هیوادونو نه یو هیواد دی چې هغه اکثرا وخت زموږ په کورنیو چارو کې دوی لاسوهنه نه ده کړې، نظامي لاسوهنه یې نه ده کړې. زموږ تمه دا ده ته چین نه چې دوی د موږ سره ښه روابط وپالي او هغه که اقتصادي وي که سیاسي وي که ډیپلوماتیک وي. ګرچې چین هیواد د افغانانو ننګه کړې ده، په د امنیت په شورا کې هم کړې ده. چین او روسیې نور هم ته هیله ده چې موږ سره دوی هر نوع همکاري وکړي او که چیرې خدای نه که افغانستان ناامنه شي په صورت کې به د ټوله سیمه ناامنه کیږي. یوازې یو چین به نه وي، منځنۍ اسیا به وي، روسیه به وي، همداسې نوره هیوادونه به وي. انګار صاحب، چین غوندې هیواد ته څومره دا ښیي چې باید د پاکستان له ادرسه د افغانستان مسایلو ته وګوري؟ جناب علیزی صاحب، تاسو ته قدرمند سیاسی او نظامی کارکو ښاغلی احمد خان اندر صاحب ته او قدرمند ډاکټر صاحب او مشر موینګل سمکنه ته او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. همدا اوس دا سیاسي جوړښتونه وګورو په نړۍ کې چین یو د هغه زبر ځواکونو څخه دی چې هم اقتصاد لري او په ضمن کې هم اتوم لري او همدا اوس تقریبا همدا پوهان وایي چې پس له 15 کاله چین په نړۍ کې هم اقتصادي او هغه لومړی درجه سوپر پاور کېږي او په ضمن کې په نظامی ډګر کې هم چین میلیوني پوځ لري او په ضمن کې هستوي او هغه اتومي پتوی هم لري او همداسې تاسو ګورئ یو شرق بلاک دی او بل غرب بلاک دی. پاکستان په غرب بلاک کې د نوکر حیثیت لري. دا چې چین پاکستان له دریچې څخه بیا افغانستان سره خبرې کوي، دا خو واقعا د شرم خبره ده او د شرم ځای ده. زه فکر نه کوم چې چین دا کار وکړي ځکه چې انګار صاحب، د چین استازي او د پاکستان استازي په هغه لیدنه یا ناسته کې چې کړې دغه مسله وړاندې کړې، د چین هیواد دپاره په اوسني وضعیت او په دغه موضوع کې څه کول پکار وه؟ پکار و چې چین مستقلانه عمل وکړي. یو په افغانستان اوس الحمدلله یو مستقله نظام ده او په ضمن کې افغانستان غواړي چې هر هیواد سره بیطرفه سیاست ولوبوي او همداسې یعنی متقابل احترام هم حفظ شي. اوس چې چین مثلا پاکستان له دروازې نه موږ تاسو سره تعامل کوي، دا یعنی غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده. او دویمه خبره تاسو بهتره پوهیږئ جناب علیزی صاحب چې همدا کله چې پخواني نظام رنګ شو په 2021 کال کې د هغه وخت نه تر اوسه پورې چین خپل په افغانستان کې ډېر نږدې اسلامي امارات سره واقع شوی ده او هلته سفارت هم خلاص ده او عملا د افغانستان اوضاع او حالاتونه خبر ده. دا چې پاکستانیان څه چلو په هغه برنامه جوړوي یا هم ډبل گیم چینایانو سره کوي، بیا خو ورځي امریکا سره کینی هغوی سره هم ډبل گیم کوي یا هم ډبل پالیسي لوبوي. تاسو باور وکړئ چې دا انګار صاحب، مهرباني که چین واقعا د افغانستان هغه حقایقو ته کتلي یا یې وګوري، تاسو ویل دلته باید له عقلانیت څخه کار واخیستل سي. عقلانیت کار د چین دپاره باید څه وي د افغانستان پر وړاندې په هغه دریځ چې دوی وړاندې کوي؟ ګورئ دلته په سیمه کې چې کوم هیوادونه دي هغوی اکثره د غربي پالیسیو خلاف دي، که همدا چین دي که ایران دي یا هم نور هغه زبرځواک چې روسیه دي. یوازینی هغه اتومي طاقت په سیمه کې پاکستان دی چې غواړي بیا ځلې همدا غربي پالیسي په سیمه کې حاکم شي. که غربي پالیسي په سیمه کې حاکم شي تاسو باور وکړئ چې نه د روسیې په خیر دی، نه د ایران په خیر دی او نه هم د چین په خیر. باید پاکستان همدا دا سناریو چې لري دا کنټرول شي او په ضمن کې یوازینی هیواد چې په سیمه کې شتون لري او پاکستان باندې حاکم دی همدا چین دی. همدا شرق بلاک باید د چین په ذریعه همدا روسان دي که ایرانیان دي باید پاکستان کابو کې ترڅو د همدا سیمه‌ایز مداخله نه باید تیر شي. مجازات وګورو اوس چې په سیمه کې څومره ناامني او بدامني او بدبختی ده، مرکز او منشأ همدا پاکستان دی. پاکستان کنټرول نشي تاسو باور وکړئ چې یو ورځ همدا بیجینګ ته هم بیا سرایت کوي. اندر صاحب،
کراسو ګواښونو ته هغه څه چې نن باید سیمه ویره ولري او هغه موضوع چې سیمې ته ګواښ متوجه کوي له کومه ځای څخه څوک دغه خطر متوجه کوي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه قدرمن ورور رولا علیزی صاحب تاسو ته ستاسو د خپرونې قدرمنو مېلمنو هر یو ښاغلي ډاکټر صاحب معین ګل سمکني صاحب ته او همداسې زموږ ځوان قدر ښاغلي ډاکټر صاحب سمیر انګار ته او خپل ټولو هیوادوالو ته سلام. وعلیکم السلام. ګوري اول خو باید تشویش خبره د نړیوال په ډیپلوماټیکو سیاستونو کې دا خبرې راځي. زه باور لرم چې چین یو ډېر لوی هیواد ده او هغه خپل اړیکې د ډېرو هیوادو سره غواړي. همدا اوس د امریکا سره هم د دوی ډېرې اقتصادي اړیکې دي. داسې نه ده چې دوی په قوي رقابتو کې دي. خپل ملي منافعو ته ګوري. موږ هم باید د خپلو ملي منافعو په بنسټ مخکې لاړ شو. د دوی په د دوه استازو په خبرو باندې دا نه کېږي چې افغانستان دوی ته ګواښي. دوی پیږي دا ټول د سیمې هیوادونه پیږي. په ځانګړي ډول چین د مرکزي اسیا هیوادونه د ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، حتی خپل روسیه په دې پوښوي د ایران پیږي. که چیرې د افغانستان د اسلامي امارت دا غیرتي پیاوړي ځواکونه نه وای نن ورځ په سیمه کې داعش او نور تروریستي ډلې ډېر کارونه به کړي او دې هیوادو ته به رسېدلي وو. موږ شهیدان یو. یغوریان همدا اوس د یغوریانو لپاره پاکستان کمپونه لري. نو راځم د چا لخوا نه ګواښ ده. ګواښ اول خو دا چې د نړۍ قوي استخبارات او دغه زبر ځواکونه دي چې په خپلو منځو کې رقابتونه لري او د دغسې هیوادو چې دغسې ګوډاګی هیواد د غربیانو پیدا کړی د پاکستان په نامه چې ټول د توریزم مور ده. ټولې ترهګرې ډلې دلته تربیه کوي، پیسې ورکوي، حتی زموږ دیني مدرسې زموږ دین بدنامه کوي. اندر صاحب دلته کراسو واقعیتونو ته اسلامي امارت څو ځلې اعلامیه خپره کړله. دوی عملیات ترسره کړل په هغه ساحو کې چې د پاکستان د اوسني پوځي رژیم تر چتر لاندې ساحه ده. دوی هغه مهم مراکز په نښه کړل چې په هغه کې مهم اشخاص چې دوی سیمې او افغانستان ته ګواښ متوجه کوو هغه ترهګري له منځه یوړل. فکر نه کوو چې دا د چین دپاره یو قوي دلیل و چې باید پاکستان ته یې وړاندې کړی وای چې ولې هم افغانستان هم سیمې ته تاسو ګواښ متوجه کوئ؟ که د چین د ټولو حاکمانو د حکومت دغه نظر وي چې له افغانستان دوی ته ګواښ ده، خو دوی زموږ سره دوستي نه بلکې دوستي په نامه اصلا دښمني په مخ بیایي. ځکه چین ډېر قوي ټکنالوژي لري، په هر څه پوهېږي. دوی انجینران په بلوچستان کې چا ووژل؟ همدا پاکستانیانو ووژل، د داعش په نامه پنجابیانو ووژل. په تاجکستان کې دوی په انجینرانو چا حملې وکړلې؟ چا ډرون ورولېږل؟ همدا پاکستان. چین ته باید د شرم جای چې د پیسو په مقابل کې د اقتصادي خبرو په مقابل کې د افغانستان اندر صاحب داسې نشي کېدلی. څومره په کار و چې چین دغه اسناد وړاندې کړی وای پاکستان ته چې موضوع خو اصل په تاسو کې ده؟ ګورئ موږ همدا غږ کوو. دلته زموږ وظیفه هم ده د افغانانو دنده نه. همدا نن نیم ساعت وړاندې زه په یو بل بهرني تلویزیون کې وم، هلته ویلي چې د امنیت شورا هم راپور خپور کړی تازه چې له افغانستان د ډېرو تورستي ډلو بیا په ځانګړي ډول د داعش ګواښ ده. ما ورته ویلي تاسو اصلا د داعش ریښې پیدا کړئ. داعش چېرته ده؟ افغانان سره کوم څه نه لري او طالبان داعش سره پخوا هم جنګېدلي دي او افغانستان مه بدناموي. نو ګورئ همدغه چین دومره ټکنالوژي لري، سپوږمکۍ نه لیدی شي، کنټرول کولی شي، هر څه لیدلی شي. ټکنالوژي مخکې ده. د پاکستان وضعیت کولی شي چې وی ګوري او کتلی هم شي، خو دغه لوبې د موږ سره نه کوي. دوی د واضح توګه ثبوت وړاندې کړي، لکه پاکستان ته چې موږ تل د پنجاب ته وایي چې ثبوت وړاندې کړه چې دا سل سنه اغزن سیمه په غیر قانوني توګه زموږ په خاوره نیولې د ایران په کرکه، او بیا وایي چې ټي پی اندر صاحب پاکستان ولې د چین ولې د پاکستان په اړه هغه واقعیتونه نه وایي چې هغه عملاً هلته وجود لري؟ زما په اند هغه ډیپلوماټیکه لاره دا ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د چین سفیر اظهار کړي او په دغه ناسته کې چې دوی څه خبرې کړي او افغانستان بدنامه کړی ده، د دې باید پلټنې او پوښتنې ورڅخه وشي. مننه. بیا له دوی سره باید رغنده مخکې لاړ شو. داسې نشي کېدای چې د پاکستان په دې چالاکي لکه ښاغلي ډاکټر صاحب سمیر انګار چې ویلې دې چالاکي په دې خبرو باندې چین استازی وغولوي او دلته د چین او د افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. موږ نه غواړو له خپل ګاونډي
چین چې زبرځواک د اقتصادي په نړۍ کې اړیکې خرابې کړو خو له پاکستان سره دوی خپل خرابې کړې دي موږ په کلکه ورسره ولاړ یو چې همدغه مننه کوم تر څو چې دوی په خپل ذاتي حالت کې بدلون نه راوستي درنو لیدونکو دا لرو بیا هم بخیر رالاست څمکنی صاحب کراسو واقعیتونو ته د افغانستان په افغانستان کې داسې څه شته چې چاته د ګواښ متوجه سي نو د 18 میاشتو مذاکراتو نه وروسته چې کوم سند لاسلیک شوی دی موږ ټولې دنیا ته د اطمینان ورکړی کتبي لیکنه مو ورکړې دی چې افغانستان به د هیچا په مقابل کې خاوربي نه کارولی کیږي دا هغه یو سند دی چې نړیوال سند دی نو افغانستان اوس په دا وخت کې چې موږ بعد له 48 کلونو نه چې موږ آرامي لیدلې ده یو حکومت حاکم دی ټول افغانستان باندې دا په خپل افغانان غواړي چې نور د جګړو مداخلو د نورو چارو کې خو موږ په خوام لاسوهنه نه ده کړې خو نور هیوادونه و چې زموږ په چارو کې به لاسوهنه کوي ولې هغه هیوادونه چې هم خپله مداخله کوي هم تور پورې کوي سوال دا دی چې د نړیوال په شکل کې چې موږ نړۍ ته ګورو نو کچېرې موږ دغه ډالې ټپلې چې د دیو بل په مقابل کې کارولای کیږي خو طبیعي ده چې هغه لوی هیوادونه هغوی تمویل او تجهیز هم دوی کوي برنامه هم دوی ورکوي موږ غونته غریب هیواد جنګ ځپلی هیواد چې بودیجه نه لرو ستونزې سره لاس و ګریوان یو موږ دا کار نشو کولی اصلا که دا کارونه کیږي د باتمن هغه هیوادونه کوي چې هغه د دغوی پتنسیال په افغانستان کې داسې کومه ډله شته چې په اساس بل چاته ګواښ متوجه سي نو تر څو پورې په اوایلو کې خو یو څه عملي وي خو ورو ورو اسلامي امارت ځواکونو وشوه کولی چې هغه مهار کړي نو د اوس دپاره خو زه داسې فکر نه کوم ولې دوی دغه ډول مسایل وړاندې کوي چې له افغانستان څخه ګواښ متوجه ده خو اوس پاکستان هیواد په نړیوال سټیج کې برلاسی دی افغانان نړیوال سټیج لري نه چوکۍ نه لري او پاکستان هیواد په وار افغانانو ته ویلي دي چې د زموږ باید ومنئ او اسلامي امارت چارواکي دغې ته غاړه نږدي افغانان دې ته غاړه نږدي هغوی وایي چې موږ یو مستقل هیواد یو د هر چا سره به د خپلو ګټو منافعو ته په کاتو اړیکې جوړوو نو په دا اساس دی چې پاکستان خو دلته زیاتې برنامې لري اوبو مدیریت ته همداسې د مسله د ترانزیت ده همداسې ذخایر دي د خاورې مسله ده ورسره دا خو دعوی دي دا خو وړې خبرې نه دي چین په داسې حال کې د پاکستان هغه خبره بدرګه کوي چې له دې وړاندې له ترکیې استازي سره د چین د افغانستان لپاره د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وویل چې موږ باید له افغانستان سره په افغانستان کې د ثبات او بیا رغونې لپاره کار وکړو طبیعي ده دوی په د چین سفارت چې پاکستان کې اسلام آباد کې واقع دی هغوی هم داسې څه خپاره کړي وو همدغسې د ترکي مقاماتو سره چې کتلي وو نو دغه څه دي چې دغه هیوادونه په دې باندې پیږي که په افغانستان کې ستونزې رامنځته شي نو بیا به دوی ته هم مستقیم ګواښ ولې یو ځای کې د بیا رغونې دپاره وایي کار وکړو چې هغه د افغانستان ثبات تامینوي بلې خواته بیا دغه ډول تشویشونه خو ولیدلی شي چې چا د خولې د برنامه راوتلې ده زه په مطمئن یم چې چینایان به دومره ساده هم نه وي چې یوه موضوع د دومره په ساده ډول وربسي خو مخ چې څومره رسنۍ تعقیب کړي اکثرا د خپرونې لیکنې د پاکستان له ادرسه وي دغه خو بیا هم چین هیواد لوی هیواد دی دوی په مسؤلانه ډول سره لکه څنګه چې په نورو مجالسو کې دوی د افغانستان په اقتصادي لحاظ په سیاسي لحاظ د رغونې خبرې کړي دي هغه باید تعقیب کړي چې تر څو افغانان ورڅخه مطمئن وي انګار صاحب چین باید له افغانستان څخه تشویش ولري او که له پاکستان څخه کورې د ټول هیوادونو ته معلوم ده او اکثره هیوادونه چې زبرځواک دي بیا په سیمه کې هم قوي استخباراتونه لري او پوهیږي چې دا د همدا د دهشتګرو او د
هغه خوارجو مرکزونه چیرته دي. اوس یوازې د افغانستان او هند او چین او هغه نور آسیایي هیوادونه خبر نه ده، حتی په نړیوال استیجونو کې همدا نړیوال هیوادونه وایي چې پاکستان د دهشتګرو کور ګرځېدلی ده. چین افغانستان نه اندېښنې نه لري ځکه چې عملا د چین استخبارات همدا اوس هم په سیمه کې فعال دي او ګوري چې دا د دهشتګرو ځاله چیرته ده، په افغانستان کې ده که د پاکستان. اوس تاسو ګورئ چې همدا چینایان راځي په کابل کې آزادانه توګه ګرځي، خپل هلته مارکیټونه جوړ کړي ده، یا هم په نور ولایتونو کې ځي هلته خپله تجارت کوي، کاروبار کوي. یعنې کوم شته امن فضا چې په افغانستان کې رامنځته شوې ده، هغوی هم پوهېږي چې افغانان امن غواړي، افغانان سوله پسند خلک دي، او دا چې دهشتګردي دي یا هم پراکسي وار دي یا هم پراکسي جګړې چې دي، هغه ټول د هغه نور هیوادونو باندې افغانستان څخه تپل کېږي. بیا دلته دیوا خان موضوع چې افغانستان په ډیر تیزی سره غواړي چې له چین سره وصل سي، د افغانستان مسله تقریبا تکمیل ده. هلته چینایان باید دغه لاره خلاصه کړي چې بالاخره لاره لنډه سي. د چترال سیمې څخه د پاکستان تر چتر لاندې خوځښتونه یا ګواښونه متوجه کیږي افغانستان ته چې باید دغه لاره یا د دغه مهمې پروژې مخه ونیول سي. دغه تاوان یوازې افغانستان نه چین ته هم ده. په دې برخه کې څه کول پکار و چین ته چې باید عکس العمل وښیي؟ ګورې پاکستان ته فرق نه کوي چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم وي، که مجاهدین حاکم وي، که اسلامي امارت حاکم وي یا نور نظام حاکم وي. هغوی ته صرف دا مهمه ده چې په افغانستان کې یو لاسپوس نظام شتون ولري، ضعیف نظام شتون ولري، اقتصادي ځان بسیاینې ته ورسیږي. په ضمن کې کوم خارجي چینلونه چې دي یا هم خارجي همدا هیوادونو سره چې سیاسي تعاملات کېږي د پاکستان له طریقه وشي، او په ضمن کې هغوی همدا د فرضي کرښې ډیورنډ چې دي د هغوی قواله اخلي. انګار صاحب په کوم ګواښ کې چې بدخشان ته کوشش کېده چې خطر متوجه کړي افغانستان دفع کړله، په کار چین ته څه و چې په دې برخه کې هغوی هم خپله برخه اخیستې وای؟ ګورې واخان چې دي د افغانستان سر دی او افغانان د خپل د سر په بیه واخان نه ساتنه کوي. یوه خبره. دویمه خبره دا ده تاسو لیدل چې همدا 20 کال په افغانستان کې 48 هیوادونه راغلی وو، خو یوازې افغانستان په یو جغرافیایي زندان کې ساتل شوی و. اوس چې سیمه‌ایز اتصال په افغانستان کې کېږي، د افغان ترانس پروژې وګورئ، تاپي وګورئ، یا هم همدا واخان کاشغر پروژې وګورئ یا کاسازر، هر یو په افغانستان کې کارونه شروع شوی ده او عملا په چټکۍ سره دا کارونه روان دي. اوس پاکستان اندېښنه لري، ځکه له دې اندېښنه لري که همدا د واخان لارې وصل شي، یعنی حتی یو کانتینر مال یا هم یو هغه واګون مال افغانستان ته وردننه شي، تاسو باور وکړئ چې د افغانستان حیثیت، د افغانستان پاسپورت او د افغانستان تجارت بیا کوم ځای ته رسیږي. د هغه په خاطر پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې همدا امن شتون، همدا ثبات شتون ولري. او بل خوا د چین مسله تاسو یادونه وکړئ، چین کوشش کوي چې په هغه سیاسي معادلاتو کې یو خو بیطرف پاتې شي، او په ضمن کې تاسو پوهیږئ چې که امریکا دي که روسیه دي هغوی نظامي پالیسي لري، یعنی امنیت محوره پالیسي لري، خو چین بیا اقتصاد محوره پالیسي لري. یعنی چین یو پروژه لري چې BRI یعنی Belt and Road Initiative چې په هغه کې شاوخوا 140 هیوادونه پکې شته دي، او اوس چین غواړي چې د واخان له لارې افغانستان هم پکې وصل شي په هغه پروژه کې. او بله خبره تاسو بهتره پوهېږئ چې یوه بله بدنامه پروژه چې ده د چین او همدا پاکستان ترمنځ چې هغه سیپک ده، یعنی چاینا پاکستان اکانومیک کوریدور، چې په هغه کې هند هم مناقشه لري، یعنی د کشمیر ساحونه تیر شوې ده. او په ضمن کې نور په پاکستان کې چې کوم مخالفین دي هغوی هم اندېښنه لري، ځکه چې بلوچان خپل حق غواړي، پښتنو خپل حق غواړي. د هغه په خاطر پاکستان په همدې 15 کال کې ډېر کوشش وکړ چې په دې مردار پروژه افغانستان ورګډ کړي او د افغانستان هغه جیو اکانومیک او جیو استراتیژیک حیثیت چې ده یا واخان چې ده هغه د افغانستان نه واخلي. خو متاسفانه اوس تاسو ولیدل چې په افغانستان کې الحمدلله دلته اصیل افغانان دي او د 19
خاورې په سر هم معامله نه کوي. همدا و چې پاکستان بیا بل پلمې جوړ کړ. متاسفانه په افغانستان کې موږ تاسو ولیدل په فینکس کمپ بمباري وشو یا په کونړ او خوست او نور ځایونو کې. یعنی پاکستان په خپل رنګ کې کود خوړلی دی. یعنی پاکستان په خپل پلان کې اوس گیر پاتې ده، نه پوهېږي. مننه کوم انګار صاحب. بیرته راځم تاسو ته. اندړ صاحب، پاکستان تغییر کوي د افغانستان په مقابل کې؟ ښاغلی علیزی صاحب، لومړی خو دا ووایي چې نن ورځ میډیا ده چې نړۍ اداره کوي او ډېر هېوادونه بدنامه کوي او پاکستان په دې کې ډېر غښتلی رول لري. پاکستان همدا اوس ښاغلي سمکني صاحب ویلي چې د دوی له میډیا نه دا خبرې خپرېږي، کوشش کوي چې یو افات خپاره کړي، حتی زموږ د افغانانو په منځ کې نفاق خپروي. په سلهاوو زره فیسبوکونه جعلي جوړ کړي دي، ټیک ټاکونه دي، انسټاګرام د افغانان په جګړو سره اچوي. تاسو څه فکر کوئ چې دا زما او د ښاغلي انګار صاحب موضوع چې زه د سویډن حکومت ونیولم او تحقیقات لږ شروع کړل او وظیفه یې شوه، په دې کې مستقیما د پنجابي دوی لاسو انګار صاحب ته هم چې واضح خبره افغانیت خبرې کړي چې طالبان افغانان دي، مسلمانان دي، زموږ ورونه دي. دا فکر کوي چې دا افغانانو کړي، دا دوی دي چې افغانان په جنګ سره اچوي، نفاق اچوي. همدا اوس زه فیسبوک نه لرم، نو دوی په میډیا کې ډېر مخکې دي. د دوی میډیاو ته باید زموږ افغانان ارزښت ورنکړي. هغه واقعیتونو ته که راسو چې نن د افغانانو باور وړاندې کوي، واقعیتونه دا دي چې دا دومره بېغیرته دي چې نجونو په نامه صفات جوړي او بس افغانان بدناموي. راځم دې ته چې تر څو چې زموږ په څنګ کې ټول ګاونډیان دي واوري. د افغانستان اسلامي امارت ډېر ښه اعلان وکړ، موږ د تاسو سره ستونزې نه لرو، پخواني خوبونه مه ګورئ، زموږ خبرې تاسو زده نه استعمالېږي. دا چې پاکستان په وړاندې کلو کې چې څه کړي، داود خان شروع بیا تر دغه تیر جمهوریت پورې دا څو حکومتونو سره څه کړي، دا 15 کلن امارت کې خو یو دایمي سوله او امنیت راغی. دلته د دوی په ګټه ده، دا ترانزیتي لاره ده، زموږ امنیت دوی به ډېر خوشحاله شوي. برعکس دوی هغه ظلمونه شروع کړل چې په رڼا ورځ زموږ د هېواد زړه یې ویشته. نو د رژیم کې چې بدلون راسي او ته اسلامي قانوني حکومت نه وي او واک د پاکستان د خلکو په لاس کې له انګریزانو، د غربیانو، د سعودي عربستان له غلامۍ حلقه نه خلاص کړي، ځان حلقه نه غاړه ایسته نه کړي. دا پاکستان همداسې 240 میلیونه انسانان چې د پاکستان په دغه درجنه جغرافیه کې راجع کړي، سندانو، بلوچانو. اندړ صاحب، او دا همداسې ظلم نه دی. افغانستان په داسې حال کې چې اسلامي امارت وایي چې موږ له هیڅ چا سره مشکل نه لرو او نه غواړو چې ستونزو سره مواجه سو، حتی د پاکستان په شمول غواړو چې ښه روابط ولرو. دغه خبرې لا خلاصې سوي نه وي چې پاکستان تور پر افغانستان پورې کړه. د افغانستان لخوا د سولې او د ثبات خبرې له هاخوا د جنګ او د جګړې مسایل دا څه ثابتوي؟ له بېغیرته دښمنه تاسو نور څه تمه لرئ؟ ټول عمر یې له موږ سره بېغیرتي کړې. زموږ له افغانیت، د اسلامیت، له غیرت نه دوی ګټه پورته کړې ده. تاسو لیدل چې دا موږ وساتل که نه روسان یا شوروي اتحاد به ګرم اوبو تللي، دلته لیکل چې جهاد افغانستان، دفاع پاکستان. زموږ دا اوس چې ځینې خلک د پاکستان غېږې ته بیا پنجاب غېږې ته دوی ټول واوري چې دا هم د خاورې او د خلکو د عزت، د ابرو، د دین دښمن هم ده، د دوی سره په هېڅ راز مه جوړېږي. پاکستان لیواله لري چې ړنګېدو وخت یې راغلی ده او نړۍ هم په دې پوه شوې ده سرطان دانه باید نوره د نړۍ له نقشې نه ورکه سي چې زموږ خاوره تر ټکه را پرېږدي او همداسې هند هم شروع کړې ده پرېږدي او کشمیر هم آزاد سي. نور به په دې سیمه کې مننه کومندار صاحب اګري نه به ترهګري نه به جګړه وي او افغانان به ارامه ژوند کوي. او د افغانستان اسلامي امارت بخښنه غواړم تاسو ویلې چې همیشه یې دوی ته ښه غږ جګ کړی ده او د ورورۍ لاس یې ورکړی ده. نه دا کارونه موږ د ظاهرشاه اعلیحضرت ظاهرشاه له وخته دا کړي دي. پاکستان سره دوستي غوښتې ده، پاکستان سره وروري غوښتې ده. اندړ صاحب د افغانستان هدف دا یوازې پاکستان نه له ټولې دنیا سره موږ غواړو چې ښه روابط ولرو ځکه چې وایي زموږ سیاست اقتصاد محوره متوازن سیاست ده. نو دغه په اساس مثال پاکستان ورکړه چې حتی پاکستان سره غواړو چې ښه روابط ولرو سره له دې چې دوی دغه ظلمونه کړي دي. پوه شوم یعنې دغه حکومت سره دوی باید پوه شي چې موږ ټول حکومتونه دغه پاکستان ته ورغلي دي او تیوري چې موږ سره وروري وکړي. نن ورځ وروري ونه کړه تر ننه پورې او نن اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب ده بیا هم نه شرمېږي. په دې دومره اردو په دې دومره امنیت کې
پولیسو استخباراتو او د افغانستان نه دوی ته ګواښ ده شرم پکار نه ده زه حیران یم دا نړۍ ته دا د سیمې هېوادو ته دا روسیه چې زبرځواک ده موږ یې په رسمیت پېژندلی یو دا چین دا هند دوی ولې کرکې نه وکړي نور باندې کوي ولې غږ نه چکوي چې ظالمه ته خو د توریزم مورې دا ته چې بلواګانې راولې دې سیمې ته باید د افغانانو نوم بد نه کړي مننه کوم هرګز تورستان دي بلکې د خپل وطن د دفاع د استقلالیت د خپل دین د خپل ناموس لپاره ځانونه قربان کړي دي جهاد یې کړی مبارزې کړي دا په دې په معنا نه چې دا تورستان دي درنو لیدونکو دا لرو بیا هم بخیر رالاست څمکنی صاحب خپل امریکا په وار وار اعتراف د دې کړی چې اوس افغانستان نړۍ یا امریکې ته خطر نه ده موږ تشویش نه لرو اما پاکستان وایي چې خطر وجود لري د امریکا اعتبار یا خبره باید ومنل سي او که د پاکستان نو طبیعي ده چې امریکا یو لوی قوت دی په نړۍ کې یو خبره وزن زیات لري ما مخکې وویل چې پاکستان هیواد هم خپل مجبوریتونه لري چې د مجبوریت نو دوی خو دایم وخت لپاره همدغسې په سیمه کې رول لوبولی دی چې د یو چا نه باید دوی مفاد ترلاسه کړي اوس افغانستان خو پخوا د پاکستان سره ما وویل چې روابط ښه نه وو اوس هم چې کله دوی تمه لرله چې اسلامي اماراتو به بالاخره د دوی سره هغه سره روابط جوړ کړي چې دغه د دوی په ویلو به هر څه کوي مخې ته خو اسلامي امارات دا ونه کړل اسلامي امارات خپله بېپارې اقتصادي محوره دغه پالیسي رامنځته کړه پاکستان ولې همیشه د جګړې له لارې د ګواښ له لارې چې نورو ته متوجه کوي خپله بقا ګوري خو نه تنها د موږ په طرف کې د ستونزه لري د ایران سره په ستونزه کې ګیر دی همداسې د هند سره خو مطلق په ټکر کې دی هغه سره خو درې ځلې دوی جنګ کړی جګړه یې کړې ده نو پاکستان نفوذ ته په کاتو او د دوی هغه ګاټې واټې ته په کاتو سره نو دغه اسانه لار ده د لاسته راوړنې دپاره بل شی نه لري نو ستونزه ده ورته ځکه چې اراضي کې دومره زیات طبیعي منابع نشته د دوی نو دوی دایما دپاره د نورو هیوادونو سره غواړي چې د پوځ همکاري وکړي د هغې له لارې دوی یو څه ترلاسه کړي نو دغه بیا د یغو هیوادونو کار دی چې دوی د پاکستان ته دنده ورکوي کني پاکستان خو په خپل سر دا کار په واس نه دی پاره دوی بودیجه هم دا نه ایجابوي خو طبیعي ده چې تر شا هغه هیوادونه دي چې په 48 کلونو کې د دوی سره نږدې اړیکې لري که چین له پاکستان سره په دغه دریځ باندې مخ ته ځي نتیجه به چین ته څه وي نو چین هیواد هم د پاکستان ته هم لاس ورماتی ځکه چې دلته ډېرې لویې پروژه کې شروع کړې ده سیپیک پروژه هغه هم اوس ولاړه ده ولې هغه پاکستان چې بیا له نورو سره روابط لري د چین له رقیب سره نو طبیعي دی چې پاکستان خو په دغسې تړونونو کې د امریکې سره ورسره دی د انګلیس سره ورسره دی چې پخوا دوی د ځان دپاره ټاکلي وو انتخاب کړي وو پاکستان هم ډېر هلې ځلې کوي چې بالاخره د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه ځان مطرح کړي او یو اتومي اسلحه لري چې دا په خپله د دوی دپاره داسې فکر کوي د نورو هیوادونه باید موږ واوري خو افغانان دغه عادت نه لري چې د بل چا واوري که اوري په ارامه بیا اوري او په منطق بیا اوري بیا افغانان په دې کې تکړه دي مننه کوم مانګار صاحب هند هم په تیرو 5 کلو کې په څو ځلې د هند چارواکو ویلي چې په نړۍ کې تر ټولو خطرناک یا د ترهګرۍ اصلي ځای پاکستان د چې نن نړۍ ته ګواښ متوجه کړی که راسو پاکستان او هند ته په نړۍ کې پاکستان له کوم اعتبار څخه برخمن ده او د هند خبرې څومره منل کیږي ګوره جناب علیزی صاحب تا خو ټولو ته معلومه ده چې هند د تکنالوژي مرکز دی د ظرفیتونو مرکز دی د استعدادونو مرکز دی تاسو اوس د هند جی ډي پی ته وګورئ یا هم اقتصاد ته وګورئ شاوخوا په همدې نړۍ کې څلورم یا پنځم هغه اقتصادي زبرځواک دی خو بل خوا بیا ورشي چې پاکستان دی او نفوس هم د هند نیمایي ته هم نه رسیږي هغه د تروریستانو ځاله ده د بلواګرو او د دهشتګرو مرکز ده او یو غریب
هیواد ده چې خپل هم IMF نه قرضدار دي، نور هیوادونو نه قرضدار دي، نړیوال بانک نه قرضدار دي، او تاسو پوهیږئ چې هر پاکستانی چې هلته نوې دنیا ته راځي څو هغه لک کلدار قرضدار دي. یعنی په ټوله معنا هند یو پرمختللی هیواد ده، د ټکنالوژي هیواد ده، او په ضمن کې نړیوال هیوادونو سره یا نړیوال طاقتونو سره اخکر پخکر کیږي. او تاسو باور ولرئ پس له 5 یا 6 کال نه هند په نړۍ کې درېیم اقتصادي زبرځواک دی او په هغه ته رسیږي انشاءالله. او په ضمن کې پاکستان پس له 5 یا 6 کالونه کېدای شي ټوټه وشي او تجزیه وشي، ځکه چې پاکستان خو یو هغه پراکسي ګروپ ده او سیمایز استخبارات او همداسې نړیوال استخباراتونو نه پیسې اخلي. چین ته څه کول پکار دی؟ له افغانستان سره باید اوسي او که د چین د پاکستان د ملګرتیا لاره غوره کړي؟ ګورې چین اقتصاد محور پالیسي لري او خپل ملي ګټې لري. چین ته افغانستان یا هم پاکستان یا هم هند یا هم نور هیوادونه دومره مهم نه دي، هغوی صرف اقتصادي مسایلو پسې ګرځي. یوه خبره تاسو بهتره پوهیږئ چې د هند او چین ترمنځ ډېر پخوانه همدا سرحدي شخړې دي او په ضمن کې مشکلات دي، خو بیا هم همدا هند او چین په کار کې یعنی د هند لوی شریک چې د تجارتي شریک چې دی همدا چین دی، او د چین هم لوی همدا تجارتي شریک امریکا او هند دی. یعنی هم تضادونه لري او هم تجارت کوي. همداسې هم افغانستان هم د فرصتونو نه ګټه واخلي. دا چې پاکستان زموږ په تر شا کوم خبرې کوي یا هم غواړي چې د چین او افغانستان ترمنځ کوم اړیکې چې دي دا خراب شي، موږ باید خپله کوشش وکړو، خپله باید مننه کوم چې د پاکستان دا پلانونه شنډ کړو او بالاخره مستقلانه عمل وکړو. اندر صاحب، افغانستان کوم فرصتونه ایجاد کړي د چین دپاره چې باید په اساس چین له افغانستان سره هغه څه وړاندې کړي چې هغه د دواړو هیوادونو روابط خراب نه کړي؟ مننه کوم. د افغانستان خو نړۍ د بدنامه بادام نه چې هغه په مخدره مواد کې بدنام و، موږ نړۍ د جګړو د یرغلګرو د ګاونډیانو بدنامه کړي. اوس ټوله نړۍ ګوري چې دلته د مخدره موادو کښت کار نشته، ستر تاثیر هم نشته. لوی خاوره د افغانستان د اسلامي امارت د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او ځینې ګنګوسې، ځینې فیسبوکي جبهې د هرګز د افغانستان د اوسني حکومت د مقابلې توان نه لري. د دوی باداران دلته راغلي وو، 8 مملکت سره له امریکا نه دلته پوزې په خاورو وموښل شو، شړل شوي دي. ناخه دوی خپل ځانونه نه وژني او نورونه هم نه وژني. نو چین ویني چې دلته امنیت ده. د چین هغه لویه هیله دا وه چې کله به په افغانستان کې امنیت وي تر څو د ټاپي پروژې سي، نورې پروژې دي، دوی خپلې پروژې دلته راولي او دا د جنوبي اسیا او مرکزي اسیا پل چې افغانستان د دبل خلاصي دوی ته که چیرې د موږ سره دوه مخې سیاست کې غوډه شرم خبره وي کني فرصتونه دا ټول زیات ورته او کسام د چین اقتصاد دومره پرمختګ چې د نړۍ ټول هیوادونو ته اروپایي هیوادونو ته دوی کالي رسوي. همدار صاحب، چین او افغانستان په اوس وخت کې کومې اړتیاوې لري یو بل ته؟ کله چې یو څوک سره ګاونډیان هیوادونه خو څه کوي چې دوه کورنۍ سره ګاونډیان یو بل ته اړتیاوې لري. زموږ له نیکه مرغه چین په دغه زبردواک چې ده زموږ ګاونډی هیواد ده. همدا اوس د واخان کوریدور چې جوړیږي په دې کې له موږ د چین ډېره ګټه ده او د مرکزي اسیا هیوادونو خپله دغه پاکستان ډېره ګټه ده که چیرې دوی ځان سر په ګریوان کې ډېره ګټه ده. نو له موږ سره ډېرې اړیکې درلودی شي او بل موږ تاریخي اړیکې موږ سره لرو. د احمدشاه بابا په وخت کې په هغه وخت کې په نړۍ کې چا د استازي یا د سفیر په نامه څوک نه پېژندل. موږ په چین کې سفارت درلود. تاسو پوه شئ چې زموږ اړیکې ډېرې قوي دي او موږ داسې نه چې نړۍ د اوس مننه کوم. موږ یو تاریخي هیواد یو، موږ خپل ارزښتونه لرو. دا د ورېښمو لاره همدا د چین سره وه چې بیا باید تازه شي او د واخان کوریدور یې همدغه لاره ده چې باید تازه کړي. نړۍ د په هغه تېرو د جګړو وختونو په فکر کې نه اوسېږي او چین هم باید مسالمت امیزه لکه څنګه چې وایي د موږ سیاست اقتصاد محوره ده. پروژې هر څه چې د موږ سره دي باید له ډېره د زړه خلاصه او د دغسې ځینو تورمخو ګاونډیانو لکه مننه اندر صاحب.
او بیرته راځم تاسو ته څمکنی صاحب د چین دپاره په نړیواله سطحه څه کول پکار دي چې که چیرې د افغانستان دپاره څه ترسره کوي یا هم په نړیواله غونډو کې چې عملا افغانستان ملګرو ملتونو کې خپل استازولي نه لري چین باید څه ترسره کړي؟ نو چین هیواد خو زموږ سره تر سفارت کاچې پورې چې موږ سفیري د هغه باورلیک تسلیم کړی دی یوازې اعلان نه دی کړی د رسمیت پیژندنې او د دوی سفارت په افغانستان کې په پوره ډیپلوماټیک حجم سره کار کوي او څو ځلې چې د افغانستان پر سر مسله راغلی د چین او روسیې ګډ دریځ نیولی دی په شورای امنیت کې او علاوه د دې نه چین ته چې اوس د افغانستان دوسیه د یوه کال دپاره په ملګرو ملتو کې لاسته ورغلی ده چې هغه مصاحبې و قطعنامې چې دي جوړیږي هغه دوی په لاس کې دي نو په دغه کې چین کولی شي چې د افغانانو سره زیاته مرسته وکړي نو چین علاوه د دې نه دوی د موږ سره باید د حد نه زیات اقتصادي او سیاسي اړیکې ژورې کړي قوي کړي ځکه موږ دوی سره ګاونډیان یو. نړیوالو ته څه وړاندې کړي د افغانستان په تړاو؟ نړیوالو ته خو طبیعي دا دی چې دوی هغه اصلي د نن ورځې چې کومه څیره دغه ور وښیي چې په افغانستان کې امن دی منطقه کې ستونزې نه جوړیږي د 15 کاله په عمل کې وښودل چې هیڅ نه وه حادثه زموږ ګاونډیانو ته نه ده پیښه شوې د افغانستان له هره ځای نه او د افغانانو چې په ټول افغانستان باندې یو حکومت کوي دا باید نړۍ ته وښیي چې دا اوس هغه پخوانۍ ډالې ټپلې چین تر اوسه پورې څه نه دي کړي چې هغه توقع د افغانانو دي چې باید ویې کړي؟ اولین کار خو دا دی چې چین باید افغانستان لکه روسانو چې په رسمیت وپېژندو په رسمیت یې وپېژني اسلامي امارت یقینا نو د دې ترڅنګ باید دوی د موږ دپاره د یوه ګاونډي یوه دوست هیواد په څیر نورو هیوادونو سره د افغانستان له بابته دوی بحث ولري هغو کې نږدې کړي راسره موږ سره ای چا خبره چې د منځګړي رول ولوبوي نو همدغسې د ملګرو ملتو مؤسسان په دې قانع کړي چې افغانستان یو اوس واقعیت دی د افغانستان سره باید هر اړخیزې اړیکې جوړې شي چې تر څو افغانان وکولی شي په صلح کې ژوند وکړي او نورو هیوادونو سره خپلو اړیکو ته پراختیا ورکړي. مننه انګار صاحب چین مخکې ویلي و چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ غواړي چې شته ستونزې حل کړي په دې برخه کې چین څه وکړل که چیرې واقعا پر پاکستان تاثیر لري؟ انګار صاحب تماس فکر کوم مشکل پیدا کړی خیر څو هغه راسره وصل کیږي اندړ صاحب څه باید وسي د چین افغانستان او پاکستان ترمنځ؟ موږ تل نیوکې په ګاونډیو کوو دا ښه خبره ده که دوی موږ سره ظلمونه کړي زبرځواکونو خو دا چې څه باید وشي لومړی باید موږ خپل هم ځان ډېر قوي کړو په کور دننه کې ډېرې ستونزې دي چې دا باید حل کړو خپل ورونه پرېنږدو چې پردیو استخباراتو غېږ ته ولېږي او په کور کې داسې یو والی نور هم ټینګ کړو چې هغه نړۍ ته دغسې یو جواب چې په خپله رامنډې کړي دا هېوادونه زموږ سره موږ په رسمیت وپېژني زموږ سره اقتصادي سیاسي ټولنیزې اړیکې ټینګې کړي ځکه موږ دوی سره ډېر تاریخي مشترکات لرو که پاکستان ده که ایران ده که چین ده که د مرکزي اسیا هېوادونه وي ډېر نږدې همژبې په خپله چین کې هم هلته دري ژبه شته زموږ همژبې شته همداسې ټول هېوادونه دغه باید پوه سي چې افغانستان اوس د دوی لپاره یو ډېر ښه فرصت ده موږ دوی سره ښې اړیکې غواړو خو په کور دننه کې موږ باید ډېر کار مننه کوم اندړ صاحب له تاسو نه کورنی سیاست هم مستقیما په بهرني سیاست باندې تاثیر لري چې دوی خبر شي لکه دا اوس د امنیت چې په ټوله نړۍ خبره ده شرقیان او غربیان خبر دي چې په افغانستان کې سرتاسري امنیت د شپه ورځ خلک ګرځي د ټولو مال حال ناموس هر څه په امن کې دي دا یو ښه زیری ده موږ نور تورستان را جذب کړو نړۍ را جذب کړو دلته راسي ویني دلته امن هېواد ده او بیا دوی وکړي. مننه اندړ صاحب. څمکنی صاحب تاسو څه غواړئ له چین څخه او له پاکستان نه؟ نو موږ خو دواړه ګاونډي هیوادونه دي له دواړو نه مو هیله دا ده چې په هېواز د دې چې وضعیت متشانج سي یا بې ځایه په یو بل نه تورونه ولګوو ښه به دا وي چې هغه مثلث چې پخوا و هغه مثلث بیرته راژوندی کړو چې تر څو پورې موږ دغه درې هیوادونه خپلو
یو اړیکو ته پراختیا ورکو ویرغه جوړی کو چې ترڅو مخته پلاړ شو. څمکنی صاحب، اندړ صاحب، انګار صاحب او درنولدونکو له تاسو څخه مننه کوم. تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.